زما یاران هم بے ترتیبه دي زما په شانتې په تش جیبونو میکدو کې ډک جامونه وهي په دغه امید یا چې ټول ورو تاریخ جوړ او خوشحال وستای درنی مینولې یو ځل بیا د تاسو په درنه حضور شي حاضر شوی د ادبي خبرونه سره نن ورو سره په خبرونه شي یو شاعر چې د اردو او د پښتو یعنی اردو او پښتو دوا سره ادب شي د خپل چې کوم کمالات یې ظاهر کړي دي او کمال کو چې د پښتو شاعري کو سره د اردو شاعري کو ډاکټر اقبال سوال صاحب د مصر انوستای ډیره مننه امین خان تاسو ډیره مهرباني شکریا تشکر چې زه دغه دوی ته څوک پیژني ډاکټر اقبال نه سوال جان سوال دا ټوله د تاسو مهرباني دو چې تاسو د بیج قدر کوي ستای زوی په زوی وخت په وخت باندې پوتش ولا مو سبق غا تقریبا د لاته ډی خان شه په دغه علاقہ شه ویلای دی بیا خامخا د حلول رزق د پورا په تلاش یغا بیا خدای پاک وغرته خپل وزیرستان ته سیخ کړل وسور ته خپل سیټ اپ چلاوه او نه دا شوق خو دا ستای چې کیم د شاعری متعلق تای دا د خدای طرفه یو ویر کړه دو په زور باندې شاعري کیږي نه خو انسان په زندگی شه داسې لمحات روشي چې هغه د وڅ لیک ته مجبور کو نو شاعري خو مې دغه زوی نه سٹارټ کړی دو ډیر وخت نه مې سٹارټ تو بیا مې ځون داسې غلای غونډه سوتلای و خو توس شولې ملګری ورون دوستونه دغه سره رجاوات کړلی او کني ډیر وخت نه مې لیکو ډاکټر اقبال صاحب د میشتو سره نن خبرونه شي نظر خانم هم ملګری کړی دو نوستای او ډیر کتین کی د محال تو ویني ور وی دی کمیشتا د خپل خواشه کلام پیش کی چې هغه سړی چې ویل راته چې لاسته آزاد هغه سړی چې ویل راته چې لاسته آزاد اوس مې د یارنا تمبو پسې کلوپونه وهي اوهو ډیر ډیر فضل پوره زما لاسونه کرپیږي نښه نشم ویشته زما لاسونه کرپیږي نښه نشم ویشته نه هغه اوس هم د غصې په شان ټوپونه وهي واه یو ځل بیا د شعر واه زما لاسونه کرپیږي نښه نشم ویشته نه هغه اوس لکه غصې په شان ټوپونه وهي واه ډېر په زړه پورې ډېر زما یاران هم بے ترتیبه دي زما په شان ته زما یاران هم بے ترتیبه دي زما په شان ته زما یاران هم بے ترتیبه دي زما په شان ته په تش جیبونو میکدو کې ډک جامونه وهي ډېر یو سره بیا زما یاران هم بے ترتیبه دي زما په شان ته په تش جیبونو میکدو کې ډک جامونه وهي یار یې خو یاره راته ګرم دی نشي نظر خان یار یې خو یاره راته ګرم دی نشي مونږ هغه نه یو چې افسوس کوي سرونه وهي لږ ورته پام وکړه لږ ورته پام وکړه نږدې دی په ګوګل کې اوسي لږ ورته پام وکړه نږدې دی په ګوګل کې اوسي ناپوهه خلک دي چې رب پسې دشتونه وهي یو ځل بیا ډېر په زړه پورې لږ ورته پام وکړه نږدې دی په ګوګل کې اوسي ناپوهه خلک دي چې رب پسې دشتونه وهي او د آخري مقطع دو چې کشته د عشق بالکل منځ کې ډوبه کشتۍ د ژوند بالکل د عشق بالکل منځ کې ډوبه ساول بسله سمندر کې خپې لاسونه وهي لاس پر پای شول په تندي خولې ماتې شولې لاس پر پای شول په تندي خولې ماتې شولې ویې ول چوپ شه بیا د مینې کیسې ونه کړې ډېر ښه
ویول چپ شه بیا د مینې اظهار ونه کړې زه په تا پوهېږم چې امید دی د ژوندون یمه زه په تا پوهېږم چې امید دی د ژوندون یمه خو زما په زړه کې بل دی چې زما انتظار ونه کړې زه په تا پوهېږم چې امید دی د ژوندون یمه خو زما په زړه کې بل دی چې زما انتظار ونه کړې ستړې شوې ستومان مې کړې په تمه امیدونو کې ستړې شوې ستومان مې کړې په تمه امیدونو کې ته ازار وهلې وې چې ما ته ازار ونه کړې ستړې شوې ستومان مې کړې په تمه امیدونو کې ته ازار وهلې وې چې ما ته ازار ونه کړې چپه خولګې کېنه بې جړانه اوښکې تویې کړه چپه خولګې کېنه بې جړانه اوښکې تویې کړه دا دنیا ظالمه ده چې چاته غوغار ونه کړې او آخري مقطع درته ووایم چې وار کوه بس وار مکړه و وار ته د چا وار کوه بس وار مکړه و وار ته د چا و بخورې گزار ساویلا دا ځل چې وار و امین خان چې تو سے شاعرون پس حال زل وایې مکتب ولا د فکر ولا خلق رو غونډاوي دا د تو سے نظر دی د تو سے لوی کمال زبول چې توز د میران شاه د میرلی وزیرستان نه دارا زوی نه روشه دومره لري میژ غونډه ساده به د خلق پسې زه د تو سے شکریا نشه د مو سره الفاظ نشته دا ټول د تو سے حال زل دي د تو سے لټون دی چې تو سے د خلق ولا غونډوي نو یو جهان د ماشوم دی نو زک ټیم دی د اردو هغه درې اشعار دي سو ادر تا وویایم یہ چھ دیکھو چل دیا سلطنت سے تیری وہ آب لپا دیکھو چل دیا سلطنت سے تیری وہ آب لپا وفا چھوڑ کر لے چلا تیری جفا مڑ مڑ کے دیکھتا ہے زندہ کو تیری مڑ مڑ کے دیکھتا ہے زندہ کو تیری کہیں رہ تو نہیں گئی کوئی کسر سزا واہ کیا بات ہے واہ واہ سر فخر سے بلند کے منکر نہیں ہوا سر فخر سے بلند کے منکر نہیں ہوا عشق کا برہم رکھ کر خاموش چلا واہ واہ سر فخر سے بلند کے منکر نہیں ہوا عشق کا برم رکھ کر خاموش چل دیا مزه کلامینا خو ډیر دي امید دی چې خواند کو خدای مشومی ټیم دی میشتو سو د چا غوندې د یوه خبره په بخښنه سره ویګا ټیم شی وکاز ده چې زه ته سره ملاوېدلي په غا باندې یو وټسیپ باندې یو د سالن غار ولوژه که نه چې داسې خوږي کوي سالن هم پوخ کړی دی دا شای پخوه بیا چیرې امیږه تو سه پکې سپات شغه دلته چا چرګوټي د دیسي پوخ کړی دی نظر خان مهرباني دو نو هغه سالن مې ولید بیا مو په زړه شوی چې کاش چې زه هم وای دلته در سره که نه او زړه ته رانږدې کاس وه ډېرو نږدې وه نو میشتو سو هغه چرګوټي غه وخوري د پتش ناز بنه شاعري د جهان د جانان غم خواند کو په دا خبره پر خبره رو په زړه شول یو کاس مې مزدګار ټیم شه چې په وځوي شه د لړموننه په زورو چک نه ځنه چګه دا چکل الماشوم ششه زون موډ کا پاورسته وګا ویل چې مو سره جانان ډیر غام دا ورته چې اپ پاریندا ویا وګا لړمین ته غړای دی ورشه نو بخښنه غوړو غب شپ لګاوی کله کله برابرۍ مننه ډیره مننه درنې مینه ولې نننی بانډار یا خپرونه میژر جوړه کړې وه د خیبر پښتونخوا په اسماعیل خان ډیره یعنی په ډیره اسماعیل خان شي زه روغلی و او ډاکټر اقبال سول صاحب سره او ورسره نور ډیر ملګري میشته چې کوم اختراع ملاو شه په ډیره اسماعیل خان شي د یوسې شپې نو زه هغه د ملګري که د یوه یوه نوم وخله نو کیدای شي د مونه یو نوم پوتې شي دوه پوتې شي درې پوتې شي هغوی وګیلمن شي خو ټول میناول چې د ډره اسماعیل خان سره یې تعلق ته یو میږي کیم ونازولي کیمه مینه یې روکړله
نو د ټولې ډیره مننه. او د ډاکټر اقبال مسعود صاحب او ورسره د نظر خان ورسره چې څومره مینول دي او څومره د ډیر اسماعیل خان باشندګون دي اوسېدونکي دي د ټولې زمانه نه که شکریه ادا کوم. که ژوند وفا وکړله یو ځل او بیا د میژو تاسو ملاقات کیږي په آخر شی په دا ټپه د تاسو نه اجازه غواړه چې دنیا د یار له سر هزار کې دنیا بتل ویاران کله وینه. نو مننه.